बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د رضا ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو زموږ سلسله ادبزار او ادبزار سلسله کې موږ تاسو سره د شاعرانو پیژندګلو کوو، دغه شان مختلف شاعرانو کلامونه تاسو ته وړاندې کوو. نن پکې لنډ شان مشاعره په فرمولو کې فرمولو ادبي ټولنه د هغې ملګري دا وخت سره موجود دي، هغې سره به چې دی نو ګپ شپ لګوو، د هغې کلامونه به تاسو ته وړاندې کوو. نو قدرمنو د په شروع کې زه تاسو ته به خپل څو شعرونه وړاندې کړم، بیا به د ملګرو طرف ته راشو. دا په لنډ بهر کې یو څو شعرونه دي چې او تقریبا 14 کاله د دې وشو لیکلو، 14 کاله وشو. نو که چېرې څه کمې بیشي پکې نو یقینا چې به تاسو معاف کوئ، ځکه چې وخت ډېر وشو. زړه مې کا او ځان مې کا، زړه مې کا او ځان مې کا، ځان سره روان مې کا. زړه مې کا او ځان مې کا او ځان سره روان مې کا، او خپلو پردی کړی یم، خپلو پردی کړی یم ته راشه خپلوان مې کا، خپلو پردی کړی یم او ته راشه خپلوان مې کا. او زه رقیب ارزان کړم، زه رقیب ارزان کړم، ګرانه لږ خو ګران مې کا. زه رقیب ارزان کړم او ګرانه لږ خو ګران مې کا. او لږ دوره یو لږ دوره یو خانده، لږ دوره یو خانده، لږ غوندې خندان مې کا. او ستا تصویر زما لیکل، ستا تصویر زما لیکل، دا د ژوند سامان مې کا. او دا ګټه خو وکړه درمان صاحب، دا ګټه خو وکړه ځان باندې تاوان مې کا. دا ګټه خو وکړه ځان باندې تاوان مې کا. او زړه مې نرم شوی، زړه مې نرم شوی دی، کلک لکه سندان مې کا. زړه مې نرم شوی دی او کلک لکه سندان مې کا. او غاړې لامل مې پوزې له پېزوان مې کا، غاړې لامل مې کا، پوزې له پېزوان مې کا. او زه جوهر په تا مین ته هم خپل جانان مې. ډېره زیاته مننه. اوس زه ښاغلي مومن خان مومن ته بلنه ورکوم چې هغې تاسو ته خپل تازه شعرونه وړاندې کړي. ښاغلی مومن خان مومن. مننه کوم د شاعر امین حیران صاحب چې مختصر پروګرام یې جوړ کړو. د رسمي خبرو نه به راټینګ شو. د غزل مطلب ده چې عارف صاحب جی ارشاد که په محنت وي نو ګټلې مې ده، که په محنت وي نو ګټلې مې ده، او که په قسمت وي نو بېللې مې ده. او که په خلوص وي بیا خو رسې زما، او که خلوص وي بیا خو رسې زما. که په دولت وي پرېښودلې مې ده. او د غټو غټه خوارو خواره برخه، د غټو غټه خوارو خواره برخه داسې خبره اورېدلې مې ده. او دلته پاسان دی د انصاف تلک دی جوهر صاحب، دلته پاسان دی د انصاف تلک دی. او په پیمانه کې ازمایل مې ده. غالب صاحب شعر دی چې نه چا روچت کړم نه چا لاس راکړی، نه چا روچت کړم نه چا لاس راکړی. په داسې ځای کې خپه خوېدلې مې ده. او مومنه خدای ته به یې کومه هلته یوه ګیله زړه کې ساتلې مې ده. ډېر اعلی دا و ښاغلی مومن خان مومن. او زه اوس ورته د ځانګړې ادبي ټولنې سینر ملګري محمد سعید عابد ته بلنه ورکوم چې هغې تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي. ښاغلی محمد سعید عابد. شکریہ. د شاعر امین صاحب دی او د دې د ملګرو شکریه ادا کوو چې دوی موږ له بلنه راکړله، موږ له عزت راکړله، الله پاک دې عزتمن کړي. د لنډ بهر دوه درې شعره دي. زر وایې که شل وایې، زر وایې که شل وایې، غل ته به درغل وایې. زر وایې که شل وایې، غل ته به درغل وایې. خپل به خپلوي حاله، خپل به خپلوي حاله، خپلو ته چې خپل وایې. او ګل به دې ګوګل شو خو، ګل به دې ګوګل شو خو، ګل ته چې ګوګل وایې. ګل به دې ګوګل شو خو، ګل ته چې ګوګل وایې. شلو ته شپېته مه وایې، شلو ته به شل وایې. او دې باندې خفه شم
خوب غني ته نل وایي دې باندې خفه شم خوب غني ته نل وایي او دا د کوم انصاف دی چې روغ سړي ته شل وایي او مخکې نه اور بل کړی ته مخکې نه اور بل کړی ته بیا ورته اور بل وایي ډېره لږه خبره محمد سعید عابد اوس زه زاهد علي کاروان ته بلنه ورکوم چې هغې راشي او تاسو ته خپل تازه کلام وړاندې کړي ښاغلی زاهد علي کاروان د ادبي ټولنې ملګری هم دی او دلته دې وخت کې په فرمولو ادبي ټولنه کې د مشارکت هم شوی مننه جوهر صاحب موږ راول دا ته یو کتاب ویم او بیا راځم دی مه کوه تپوس مې چې اوس څنګه یم مه کوه تپوس مې چې اوس څنګه یم او هغه شانتې نه یم او بدرنګه یم او نه یم پروادار د زمانې د سو ستا په وفا یم که بېننګه یم او مینه لیونۍ مې زړه کې اوس هم شته وایي زه دې د غنمو په ترڅنګه یم دا غزل دی چې کلي دې پرېږدم او بیا به نه راځم کلي دې پرېږدم او بیا به نه راځم او ګټې په زړه ږدم او بیا به نه راځم او نور د دیدن تمه دې نه کوم غم به دې وړم بیا به نه راځم نور د دیدن تمه دې نه کوم او غم به دې وړم بیا به نه راځم او بیا به مې په کلي کې ونه وینې بیا ته درنه ځم بیا به نه راځم او ته په زړه سنګینه خپله نه شوې سو ته په زړه سنګینه خپله نه شوې سو زمه د دې غمه بیا به نه راځم او ستا د جبا کړه به چرې نه یېرم ستا د جبا کړه به چرې نه یېرم او یاد به یې ساتم بیا به نه راځم او نورې به زاهد کاروان ګیلې نه کوي نورې به زاهد کاروان ګیلې نه کوي او زړه به ځان له خورم بیا به نه راځم دا و ښاغلی زاهد علي کاروان او اوس زه بلنه ورکوم عارف علي درمان ته چې هغې راشي او موږ ته خپل شعر وړاندې کړي ښاغلی عارف علي درمان شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی او مننه کوم د رزل ټي وي او د جوهر صاحب چې فرمولو ته راغلل او فرمولو ادبي ټولنې څو ملګرو سره ملاقاتونه وشو ډېره زیاته مننه کوم او څو شعرونه یې چې سترګو نه اوښکې بهېدې زړه کې مې شور جوړ شو سترګو نه اوښکې بهېدې زړه کې مې شور جوړ شو او زه مسافر شوم جانان ته مې پیغور جوړ شو او د چا چې لاسو کې سروټ کې وې ګلان شو هغه د چا چې لاسو کې سروټ کې وې ګلان شو هغه او زما په لاس کې چې ګلاب و هغه اور جوړ شو او مبارکي واخلې راځئ دلته اوسېږئ پکې مبارکي واخلې راځئ دلته اوسېږئ پکې او غمونو تاسو له زما په زړه کې کور جوړ شو مبارکي واخلې راځئ دلته اوسېږئ پکې او غمونو تاسو له زما په زړه کې کور جوړ شو عارفه ځان پکې لټومه ځان مې ورک دی پکې عارفه ځان پکې لټومه ځان مې ورک دی پکې شملې ونې ستا د یادونو دومره زور جوړ شو څلور پنځه شعره نور دي چې وریځې راغلې هله زر کوه باران رانه شي وریځې راغلې هله زر کوه باران رانه شي او راځه چې ځو په نیمه شپه راله ارمان رانه شي او زما د زړه د کور د خوړین دیوال نه لاس لرې کړه زما د زړه د کور د خوړین دیوال نه لاس لرې کړه وسې نه وورځېږي تا باندې تاوان او ای شوګیرو تاسو ګواه اوسئ په دې خبره ای شوګیرو تاسو ګواه اوسئ په دې خبره او ډېرې وعدې وکړي په یو واده جانان رانه شي او مور مې ویل ورته د کور دروازه لرې پرېږدئ مور مې ویل ورته د کور دروازه لرې پرېږدئ او په سفر تللې لیونۍ عارف درمان رانه شي ډېره دا عارف علي درمان چې موږ ته خپل شعر وړاندې کړ او اوس د فرمولو ادبي ټولنې د دې نشست اخري ملګری شاهد امین حیران ته بلنه ده چې هغې راشي او تاسو ته خپل تازه کلام وړاندې کړي ښاغلی شاهد علي حیران شاهد امین حیران ډېره مننه کوم د جوهر صاحب او د سعید صاحب چې زمونږ په معمولي بلنه باندې دلته کې راغلل زمونږ له وخت راکړو نو ډېر شکرګزار یم او یو څو شعره به درسره شعر کوم چې
یوه ګیله مې دا ده مسافر له به راغلی وي یوه ګیله مې دا د مسافر له به راغلی وي خیر د سهار نه خو مازدیګر له به راغلی وي او داسې بېدیدنه مازدیګر دی په ما تېر کړلو داسې بېدیدنه مازدیګر دی په ما تېر کړلو یا ګرانه دالیا لږ ګودر له به راغلی وي او دا د پښتون شان نه دی د جنګه به پناه نه شي دا د پښتون شان نه دی جنګه به پناه نه شي ته د کیس نوسې وي لږ سنګر له به راغلی وي او ما درله راوړې د کابل د ځمکې خاوره ده ما درله راوړې د کابل د ځمکې خاوره ده ای ګرانه پښتونه پېښور له به راغلی وي او ستاسو په کوڅه کې مې چې ټول مازدیګر تېر کړلو ما له په ماښام کې لږ شانور له به راغلی وي او شعر دی پکې چې زه خیران ولاړ ګوته په خوله ورته حیرانه شوم زه خیران ولاړ ګوته په خوله ورته حیرانه شوم زه ولاړ په تمه د بام سر له به راغلی ډېره مننه ډېره شکریه قدرمنو اوس ستاسو د فرمولو ادبي ټولنې د سوري لاندې دا مشاعره اورېده چې په دې کې د فرمولو نه علاوه د ټولنې ادبي ټولنې ملګري هم راغلي په دې کې چې کومو ښاغلو شاعرانو برخه واخیسته د هغې نومونه یو ځل بیا ښاغلی مومن خان مومن ښاغلی زاهد علي کاروان ښاغلی محمد سعید عابد ښاغلی عارف علي درمان او ښاغلی شاهد امین حیران قدرمنو همدې سره دا مشاعره سرته رسي تر بل پروګرام پورې محمد علي جوهر ته ورکوي اجازت د الله په امان او وختونه بخیر